آرنسټ هېمنګوے ته یو نظم. مردان جنکشن چې د مودو نه ورته ټرین نه راځي، شاعر دی. هغه خلک زما په شان دي چې په خپلو وجودونو بوج دي، ځای په ځای چرته د شوي لاندې یا په بنچونو ناست دي. دغه جنکشن زما د کالج د مودې د ناستې ځای پاتې دی چې پکې اوس هم هغه زوړ شانته بینچ، هغه ځای دی چرته به چې زه کېناستم. او زما ټایم پاس ملګري هم به پرې ما اکثر ځان سره ځایوي. نن مازدیګر د جولای 20مه نیټه ده. د قهرجن زوال نور ته اوس لږ سوړ دی. زه او زما تنهایي په هغې زوړ بینچ ناست یو. څه ساعت باندې زما خپو ته هوا د اخبار یوه ټوټه راوړه او د خوراک غوړ داغونه پرېږدي. د اخبار دغه ټوټه چې ستا په نوم د یو لیک شوي ارټیکل اخیري برخه ده، اوس زما لاسو کې ده. هر څوک چې دی دغې لیکونکي ستا د کرب نفي څه په دې لفظونو کړې ده چې دا د مغزو د خلل له وجې هغه خودکشي وکړه په نیټه 2 جولای 1961 زیږدیز. Realizar